دا په زابل مرکز کلات کې د نیو پول کانټاکټ فدراسیون له لوري جوړې شوې سیالۍ دي چې د اتو ولایتونو او یا تن لوبغاړو پکې ګډون کړي د نیو پول کانټاکټ فدراسیون مسول وايي هڅه کوي ترڅو ځوانان ورزش ته وهڅوي او د بې ځای ګرځېدو او نشي توکو د استعمال څخه راوګرځوي د نیو پول کانټاکټ فدراسیون دوم پړاو سیالۍ دي په دې کې اتو ولایتونو اشتراک کړی د کابل د کندي غزنی هرات هلمند روزګان کندهار په شمول د زابل نو ماشاءالله لوبو ډېر دوام وکړ تر اوسه پورې د مازدیګر ده 4 بجې دي چې ډېرې جوړې پاتې تقریبا 90 کسه موږ جوړ کړي دي نو هدف مو دا شی دی د ځوانان ورزش ته وهڅوو تشویق یې کړو د زابل د ورزش مسول وايي چې د ځوانانو د هڅونې په موخه په مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو کې هڅې پیل کړي نو موړی زیاتوي هڅه کوي چې د اسلامي امارت د مسولینو په همکاري د دې ولایت ورزشکارانو ته کار وکړي او د هغوی ستونزې حل کړي پلان مطابق خپل فدراسیونو ته رشد ورکړو هغه فدراسیون خپل کانټاکټ د کیک بوکس د خپل بخش کې څه فعالیت ترلاسه کړي ځوانان په خپل بخش کې سور وزي او هدف مدارس مرکز ته ملي ټیم ته خارجي لوبو ته لار پیدا کړو ورزشکاران بیا دا ډول سیالۍ د ورزشکارانو د تشویق د ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د سالمو اړیکو د ساتلو او د رزمي لوبي د ودې لپاره ګټوري بولي انگیزه ما جوانان همین است که ما حمایت کنیم اولا که ما از دیگران هیچ کمی نداریم میتونیم در سطح جهانی بریم و افتخارات برای کشور خود کسب کنیم و از این مسابقات خیلی خوش هستیم و لذت میبریم. موږ خوشحاله یو چې د کندهار ولایت څخه راغلي او موږ دا سره جوړون کړی دی نو موږ غوښتنه کوو د نورو مشرانو څخه او د مسؤلینو څخه دا سیالۍ په افغانستان کې د نورو ولایتونو کې هم ورته جوړې کړي تر څو زموږ استعدادونه و نړۍ ته وپېژندل شي. د یادونې وړ ده چې په دې سیالیو کې زابل لومړی مقام ترلاسه کړ.